د کابل نیوز ګران اوریدونکو سلام درسن ته راغلاست. نن موږ د دې اونۍ په درسن کې دغه شپږ پړاو خبرې اترې د طالبانو د امریکا چې څنګه تیر شول اوس ووم پړاو د شروع کېدو په حال کې دی. ووم پړاو نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او په ډېر جدي شکل ویل چې سپتمبر نه مخکې هیله دا ده چې دغه خبرې یو نتیجې ته ورسیږي. لیکن په هغه زمان کې بعضې کړي شک او تردید ښکاره کوي چې تر اوسه هم جدي مشکلات شته د دواړو خواو ترمنځ او توافق لا مشکله ده. مثلا د امریکایانو د وتلو خبره لا تر اوسه پورې جنجالي پاتې ده. دغه توافق چې امضا کیږي چا سره کیږي د طالبانو اسلامي امارات او که د طالبانو اسلامي تحریک دغه رقم موارد او یو سلسله نور بالاخره د افغانستان دغه نظام سرنوشت دا مسایل لا داسې دي چې تر اوسه پورې په توافق نه ده شوی. نو دغه پړاو خبرې چې شپږ پړاو خبرې چې تر اوسه پورې کوم مرحلې ته رسېدلې دي اوس په کوم ځای کې پامپیو د خبرو خو ډېر خلکو ته هیلې پیدا کړي دي. دا هیلې رښتیا همدغسې دي او که نه په ده باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی وحید مژده سیاست چارو شنونکی، زمونږ بل ملګری دی ښاغلی احمد سعیدي سیاست چارو شنونکی، زمونږ دریم ملګری دی ښاغلی حامد علمي لیکوال او ژورنالیست، او زمونږ څلور ملګری دی فهان صاحب ګل رحمان قاضي د سولې و نجات د شورا مشر. ستړي مشر په خیر راغلی. جناب مژده صاحب چگونه ارزیابی میکنین 6 دور مذاکرات و دور هفتمی که با آمدن پامپیو توقعات بسیار زیادی برش پیدا شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و سلام خدمت بینندگان محترم کابل نیوز و دوستان بزرگوار حاضر در بحث و جناب شما بخش. عرض کنم که 6 دور مذاکرات اگر ما بسیار به صورت فشرده بخوایم که مرور بکنیم، دور اول حدود 8.5 ماه پیش شروع شد و به صورت فوق‌العاده به صورت ناگهانی و در دور اول فقط آقای خلیلزاد خواست که در حقیقت مزاج طالبان رو بفهمند در مورد صلح اینا چی نظریات دارن. در دور دوم یک پکیج صلح را برشان پیشنهاد کرد که طالبان را رد کردن. از اون پکیج صلح مسئله آتش بس و موضوع مذاکرات با حکومت افغانستان موضوعات هم شامل بود. حکومت موقت هم بود در مورد حکومت موقت هم نظر اینا را بعد از اون باید صورت میگیره. در مورد حکومت موقت هم طالبان نظر رد کردن و گفتن که لیکن در اجندای امریکا هست حکومت موقت. در چیزی را که اونا گفتن این بود که ما اول باید بفهمیم که شما چی وقت از افغانستان خارج میشید. تا زمانی که شما تاریخ خروج نیروهایتان از افغانستان تعیین نکرده باشین و یک جدول زمانی برازی تعیین نشده باشه ما با هیچ مسئله دیگه بحث نداریم. نتیجه می شد که در طول 6 دور مذاکرات بحث روی 2 مسئله بود. اولی که نیروهای خارجی باید از افغانستان خارج شوند که ایرا امریکایی‌ها پذیرفتن در پرانسیب. دومین مسئله ای است که امریکایی‌ها وقتی که می‌برن از افغانستان بدون دستاورد نباید باشند. باید طالبان بپذیرند که از این به بعد افغانستان مبدل به جای یا پایگاهی برای نیروهای دهشت افکن در سطح بین‌المللی نمیشه. تا زمانی که امریکایی‌ها میخواین از افغانستان برآیند بگویند که اگر ما اینقدر مصرف کردیم نتیجه مصرف ما این است که دیگه از افغانستان واقعی مثل واقعی 11 سپتامبر دوباره با امریکا متوجه نخواهد شد. این هدف همین بود. و دور ششم البته در این دوره‌هایی که مذاکرات صورت گرفت بعضی وقتا هم ما شاهد حملاتی بودیم که ارتباط داشت، حملات نظامی طالبان با بعض پایگاه‌های آمریکایی که ارتباط به همین مذاکرات داشت. در دور ششم هم اینا با پایگاه شورا حمله کردن. قبل از او مثلا حملاتی با گرین ویلیج و جاهای دیگه که هر کدامش پیغام خاص خودش داشت. در دور ششم بعد از دور ششم طالبان 2 سفر داشتن. یک سفر با البته غیر از سفری که با مسکو داشتن، سفر چین و سفر ایران هم خیلی مهم بود. بعد از سفر ایران و مجردی که طالبان به قطر رسیدن آقای خلیلزاد اونجا رفت و با اینا در روز 20 جون صحبت‌هایی داشتن. در جریان این صحبت‌ها مسائل البته به صورت غیر رسمی روی بعضی مسائل صحبت شد که قرار شد در 29 جون یعنی روز شنبه مذاکرات رسمی دور هفتم در قطر آغاز شد. در به صورت مقدماتی
تا جایی که شایعاتی هست و بعضی کسایی که نزدیک هستن به طالبان میگن که قرار است که در مدت 135 روز حدود 4.5 ماه مذاکرات بین الافغانی باید در جریان مذاکرات بین الافغانی یک حکومت جدید سرش یعنی توافق صورت بگیره. نیروهای خارجی از افغانستان به صورت کامل خارج میشن، هیچ پایگاهی در افغانستان نخواهند داشت. طالبان هم تضمین میکنن که از افغانستان از خاک افغانستان کشورهای دیگه تهدید نخواهند شد از توسط گروه‌های تروریستی. اینا مسائل گفته میشه مسوده یک توافق آماده امضاست. بله، یک مسئله که شما پیشتر به اشاره کردین در مقدمه صحبتاتون است که در این مسوده یا امی توافقنامه که امضا میشه از طالبان به چه عنوان را امضا میکنن؟ خواست طالبان در ابتدا این بود که ما امارت اسلامی هستیم، بعد هم در این تغییر وارد آمد و تا حدود در اینا نرمش نشان دادن. بعد از این البته ای با ابتکار ملا برادر بعد از اینکه آمد به قطر اونجا در این رابطه گفت که خب مسئله امارت زیاد چی نیست، یک نام دیگه مثلا تحریک امارت اسلامی افغانستان معنایش یک گروه سیاسی باشه، نه یک حکومت یا چیزی شبیه این کار باید صورت بگیره که به نظر میرسه این مشکل از راه برداشته شده. یک نکته در اخیر باید بگویم که کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان، چین، روسیه، ایران همه میدانند که خروج نیروها به هر حال در برنامه کار امریکایی‌ها هست و اونا همه در تلاشی هستند که حالتی را که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به وجود خواهد آمد در افغانستان، او را باید به صورت درست درک کنند و خود برای حالت آمادگی لازم خود داشته باشند که همین سفرهایی را که ما شما می‌بینیم از پاکستان تا به چین و تا به کشورهای دیگه همه در حقیقت تلاش همین کشورها هست برای داشتن رابطه با جهت‌های مختلف. درست. امریکایی‌ها از طالبان تضمین میخوان که افغانستان دوباره به یک مرکز تهدید علیه جهان غرب نشه. لیکن طالبان هم تشویش‌هایی دارن، مثلا از ناحیه داعش. آیا چنین مسائل هم قابل یعنی این امید وجود داره که دو طرف توافق برسن؟ یعنی پس سری صحبت میکنیم که توافقی که گفته میشه بعضی فکر میکنن که فقط یک توافق موقتی خواهد بود، مشکلات جدی هنوز هم در وجود داره که وضعیت چگونه است. پس صحبت میکنیم. سید صاحب، از زمانی که مذاکرات میان طالبان و امریکا شروع شده، رویه احزاب افغانستان، رهبرای سیاسی افغانستان و حتی رهبرای جهادی، اشتیاقی که در گفتگو با طالبان دیده میشه داریم و رویه طالبان و صحبت‌های طالبان طوری دیده میشه که طالبان چنین فکر میکنن که اقتدار به دست ازیا باید بیاید و بعداً یا شریک بسازن دگار و به اصطلاح یا توزیع کنن. چنین یک وضعیت میتونه با افغانستان صلح بیاره؟ نخست سلام خدمت شما جناب قاضی صاحب، آقای علمی، جناب آقای ماجده و بیننده شما سلام عرض ادب دارم. مذاکراتی را که بین طالبان و بین امریکایی‌ها آغاز شده و حالا هفته پیش رو مذاکرات دور 17 آغاز شده، بازی‌های پیچیده‌ای بوده. در روزهای اول امریکا به این باور بودند که ما می توانیم به یک نحوی طالبان را قناعت بدیم خیلی اصرار نکنند به خروج قوت‌های خارجی، حداقل به دولت اشرف غنی مدغم شن، اگر نمیشن یک نیروی قدرتمندی مطرح باشن. اما برعکس طالبان تا روز اصرار داشتن که اول مسئله خارجی، خروج قوت‌های خارجی است، بعدا ما گپ بزنیم. حال این مذاکرات تا یک اندازه پیش رفته ولی ماحول به هدف نهایی نرسیده. بی معنا که من هنوز باور ندارم که امریکایی‌ها برای 200 روز یا 150 روز به خروج خود بسیار با عجله توافق کنند. هنوز امید ندارن به خاطر چالش‌های منطقه‌ای. اما چالش دیگری که در اینجا وجود داره به عقیده من باور می است که امریکایی‌ها اصراری که دارن میگویند که به هر نحوی بشه اگر صلح نیمبندی هم هست
پیش از اینکه انتخابات ریاست جمهوری و افغانستان برگزار شد باید صورت بگیره. تشویش از اونایی است که دور دوم اگر انتخاباتی برگزار بشه طبعا به طور تقلب هم باشه، به غیر شفاف هم باشه. اشرف غنی میخواد خود برنده کنه. بنابراین وقتی که برنده شد بعد از اون از قدرت یک رئیس جمهور منتخب گپ میزنه. بعدن صلح ما به طرف کندی میره و ما به نتیجه نمیرسیم. یعنی پیش از شیشه میزان باید ما به یک نتیجه برسیم. و طالبان هم به این عقیده هستند، به باور هستند که ما میدان بردیم، ما کامیاب هستیم. مشکلی ما حضور نظامی امریکایی هاست. امریکایی ها بروند. ما در گذشته که امارت اسلامی و گپای تیز میگفتیم نه، از دولت افغانستان، از مردم افغانستان یک تعداد رو شریک میکنیم بخود، اما تضاد است. امیر تعداد دیگه امیر قبول دارن که عرض میکنم مطابق میل طالبان شریک شون. عرض میکنم که اشرف غنی اصرار داره که انتخابات برگزار شه، یک بار دیگر رئیس جمهور شم و اگر طالبان میان ما اون رو شریک میسازیم. طالبان میگم نه، ما میدان ها رو بردیم، قدرت از ما هست، ما قدرت میگیریم، شما رو شریک میسازیم. البته عقیده شخصی من است که صلح جاده یک طرفه نیست، اما گپ دیگه. حالا ببخشید در این طور معلومه شده این که حکومت افغانستان زیاد دخیل نیست. چیزی که مهم است او توافق طالبان و احزاب سیاسی و گروه های دیگه که در افغانستان حضور دارن و اقتدار مردم با هم دارن یا قوت دارن و آماده پذیرش یک چنین تغییری تبدیل هستن یا نه؟ من عرض میکنم حکومت افغانستان یعنی اشرف غنی نه به صلح روزی هست و نه شریک است. اما اپوزیسیون و حکومت افغانستان، یعنی اپوزیسیونی که در مسکو سفر کردن، جناب قویس بودن یا در پاکستان سفر کردن، اینا هم اجنداهی درست یک جهت برای صلح ندارن. یعنی اپوزیسیون چی میخواد بگه؟ صلح. بعد از صلح چی؟ باز چی؟ باز چی میکنیم؟ مثلا من دیروز دیدم، دیروز پیش به میتینگی بود به چی قاضی استادیم، گفتن حکومت ایبوری کی؟ تحت اثر کی بیاید؟ یعنی اپوزیسیون همونطور که اشرف غنی برنامه‌ای نداره، هدف محض یک اتحاد است. اپوزیسیون هم برنامه واحدی برای صلح نداره اینا. و طالبا به طور نسبی داره. یک گپ دیگه، شما جنگ افغانستان بزرگوارا میدونن که اگر مردم فکر کنن که جنگ بین طالب و بین حکومت اشرف غنی تو نیست. اینجا جنگ بین ایران و سعودی است، جنگ بین قطر و امارات است، جنگ بین پاکستان و هند است، جنگ بین روسیه و امریکا است. اگرچه در آخر روسیه و امریکا به خاطر صلح افغانستان تقریبا به یک دیگر نزدیک به یک نیمه تفاهم رسیدن، اما دیگرها فاصله هستند. قطر اخوان المسلمین حمایت میکنه، امارات و سعودی شما میفهمین که وهابی‌ها و سلفی‌ها را حمایت میکنه. اینها و دوم حرفی را که طالب و امریکا اخوان المسلمین که شما یاد میکنین تنظیمای ما بسیار با اشتیاق میخواین طالبا رو ببینن، جداگانه هم کوشش میکنن. خب یعنی طور معلوم بشه که با پذیرفتن یک حرفی که من میخوام توافق نکنم، من توافق نکنم به جناب آقای مجده که به زودی نتیجه خواهد رسیدن، این است که طالبا بعد از سفری که به ایران و چین داشتن یک چیزی مطرح کردن که ما با امریکایی‌ها هر صلحی را که میکنیم امضا میکنیم مشروط بر این که روسیه و گویا کشورهای OIC کشورهای اسلامی اینا ضمانت کنن. امریکا خود یک ابرقدرت و یک مغرور و بزرگ میدانه به دنیا. من باور ندارم که امریکا توافق کنه که صلحی را که من به طالبان میکنم روسیه و OIC یا کشورهای اسلامی زمان می باور هرگز ندارم. بنان من فکر میکنم که این دور مذاکرات هم در قطر صورت میگیره، ولی نتیجه ایش که سرنوشت ساز باشه من باور ندارم. درست. جناب علمی صاحب، رویه حکومت افغانستان در چند ماهی که مذاکرات شروع شده و حالا به دور هفتم رسیده دیدن میشه که فقط نظاره‌گر است. لازم بود حکومت در مقسم یک موقف داشته باشه و یا رویه متفاوت باید می داشت؟ موقف حکومت و رول حکومت چگونه ارزیابی میکنید نقش حکومت در این چند ماه گذشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، به جناب پوهان صاحب، سیدی صاحب، مجده صاحب. جناب زواک صاحب، شما از نقش حکومت یاد کردین. اولی که مذاکرات شروع می شد طبعا یک سر و صداها و یک مسئله یک آوازها و شایعاتی بود که گویا با حکومت می بینن، ولی من فکر میکنم موضع‌گیری قاطع طالبا باعث شد که حکومت دیگه
به شکل قرار شد. در اخیراً در مسکو که رفتن، دوستایی که در مسکو بودن جناب قایصر جیان است که اونها فقط در روز اول که 100مین سال روابط تجلیل میشد با حکومت نمایندگیش پذیرفتن. حتی بعد شرط هم بود که نماینده حکومت حتی رئیس شورای عالی صلح جناب خلیل در مذاکرات نباشه. این فکر میکنم ناشی از موضع‌گیری بسیار قاطعانه طالبان که حکومت به رسمیت نمیشناسه به هیچ صورت. حتی کسانی که از حکومت از رئیس جمهور هست خوبی که با طالبان فکر میکنن داشتن، اونها هم طالبان رابط خوب ندارن. در این قسمت یک نوع موضع‌گیری طالبان از تصور شده میدونه که از معقولیت و عقلانیت سیاسی خاص برخوردار بود. ما فکر میکنیم که طالبان گویا ممکن از مسائل سیاسی دور باشن و بیشتر مسائل نظامی و دینی باشه، و تو نبوده. فوق العاده هوشیارانه عمل کردن، فوق العاده دقیق عمل میکنن، تانستن حکومت به حاشیه بکشانن. لیکن عمل حکومت مثلا لوی جرگه مشورتی را دایر کردن و کارایی کردن که طور نشان دادن با جریان صلح در مخالفت هستن. لازم یعنی چگونه ارزیابی میکنن؟ حکومت راهی دیگر نداشت. جناب زواکس حکومت راهی دیگر نداشت. از یک طرف در داخل به بحران شدید مواجه است و مواجه بود و در اون خصوصا که طالبان با اپوزیسیون سیاسی در بار اول در مسکو مذاکره کردند، یک ضربه بسیار مهلک و تکان دهنده بر حکومت بود و بعد از اینکه طالبان در دور اول تا دور ششم مذاکرات قاطعانه به جناب خلیلزاد گفتن که به هیچ صورت از حکومت نزن. طالبان ممکن دلایل خود داشته باشند، ولی اگر هر کس به عوض طالب باشه، یک حکومتی که از داخل متفرق باشه، متشدد باشه، یکی مشروعیتش زیر سوال است. خود با از اول جوازات اگر جناب قایصر تشریف دارن واضحاً گفتن که هیچ گونه هیچ ماده در قانون اساسی و واسطه قانون کشور یافته نمیده که حکومت مشروعیتش تثبیت کرده باشه. به حکومت غیر مشروع است. حکومت است که خب دایی طالبان که از دایی اسلام پشتیبانی میکنن، دایی اسلام این فساد اخلاقی که داخل ارگ است از این برآمده. طالبان چطور میتونسته با یک حکومت بشینن و مذاکره کنن؟ خب ما میگیم حلقه رهبری طالبان یا حلقه دومی که در قطر مذاکرات داشتن یا در مذاکرات هستن و یک طرف، ولی طالب چطور میتونه صده های پایینی که خطاوند جبهه هستن که می جنگن او را قناعت بده که ما با یک حکومت میشینیم؟ حکومتی که از هر نگاه به طالب، به ذهنیت طالب، به ایدئولوژی طالب، به خاصیت طالب، به رفتار طالب در تضاد است. برای در این حکومت قرار گرفت، حکومت اخلاق قرار گرفت، سیکونجی قرار گرفت، چی راه میتونه داشته باشه؟ دو راه میتونه داشته باشه. یا اینکه با نظامی متوسل شده و حملات پیشتر بده که ما دیگه که چنین است، یا چنین مردم‌ها را جمع کنند، گردهمایی تشکیل بدن که گویا از به مشروعیت خود یک نقطه مثبت پیدا کنند. بنابراین من تلاش‌های حکومت فقط تلاش‌های دستپاچه‌اش میدانم که کامل حکومت دستپاچه شد، دستپاچه و بدون کامل بی برنامه که به خاطر تقویت روحی و همین چند نفر که در جمع شدن به خاطر ازیا باید باشه که گویا حکومت اصلا نپاشه. من بحث به این خاطر مطرح ساختم جناب علمی صاحب که احیانا اگر توافق صورت میگیره میان طالبان و امریکا، پس باز از این حکومت دیگه یعنی بریم به طرف یک حکومت موقت یا یک حل دیگه، این حکومت دیگه جای نداره؟ به صورت قطع حکومت جای نداره. شما دوستایی که رفته بودن به اسلام آباد در مری در مذاکره لاهور، مقاومت پاکستان پیش صریحاً گفتن که حکومت با این حکومت هیچ مذاکرات صورت نمیگیره طالبان. بنابراین شما نامش هر چی می‌بینید، حکومت مقعد، حکومت سرپرست، هر نامی که یک انتظام دیگه. ولی تا زمانی که انتظام با وجود نیاید دیگه نه طالب میآید نه مذاکرات صورت میگیره و امریکا میدونه که این موجودیت حکومت مانع اصلی آمدن طالبان یا بالاخره به نتیجه رسیدن یک کنفرانس بشه. بنابراین دستایزی که خب چیز سوالی که پیش ما وجود داره است که کی به رأس حکومت به چی نوع حکومت به این سوال جداگانه است که ممکن است در آینده نزدیک جواب داده شه. ولی ام پامپیو وزیر خارجه آمریکا و امروز عمران خان واضحاً به حکومت اشرف غنی باید بگن و میگویند که لباس جمع کن تمام خدا
بله چیزی که لباستان جمع کنید تمام کنید خدا که دیگه شما در افغانستان جایی ندارین بگذارین مانع صلح نشین و مردم افغانستان قربانی نگیرین به گروگان نگیرین سیاسیون به گروگان نگیرین یک زیرکی که سیاسیون افغانستان به خرج دادن درست است حرفای جناب سعیدی است که اونها رفتن و برنامه نداشتن ولی این خوب است برنامه نداشتن بالاخره نشان دادن که خب ما مخالف حکومت هستیم مخالف شما هستیم حالا آمدیم هر شرطی که شما میگذارید ما روی شرط صحبت میکنیم و ما آماده هستیم با نظریات مختلف با دیدگاه‌های مختلف با افراد مختلف با ساختارهای اجتماعی مختلف آمدیم ولی میخوایم که شما یک جناح با شما بشینیم سر روی یک ساختار فکر کنیم به نظر من اگر اینها به آجنده میرفتن آجنده با بنبست مواجه میشن ولی که باز رفتن هر کس رفت و مذاکرات کردن و طوری که جناب کزای صاحب گفت که رفت با هم مذاکره کردن برادر هم دیگه بودن خب یه حرفش حرف فرمانی بود یعنی یک چراغ سبز به طالبان نشان داده که گویا ما یک کسی به روی یک مسئله کار کنیم فکر یک هوشیاری سیاسی را سیاسیون رو به خرج دادن تشکر پوهان صاحب دې بحث کې سولې خبره کېږي څه توافق د طالبانو او د امریکا ترمنځ کېږي څه مشکلات دي هغه خو بیل بحث دی لیکن بین الافغاني تفاهم یا څه چې ورته سیاسي تفاهم دا ډېر زیات مهم ځکه دی چې راتلونکي نظام په اړه باندې تصمیم نیول دا ټول څه د افغانانو ترمنځ یو تفاهم ته ضرورت دی پکې د دې لپاره لازم چمتواله شته دی زموږ په سیاسي ډلو کې په دغه سیاسي مشرانو کې داسې څه شته او کنه دغه توافق به وشي د طالبانو د امریکا ترمنځ او دلته باید چمتواله وجود ولري بسم الله الرحمن الرحیم او خود ما سلامونه تاسو علمي صاحب سعیدي صاحب مجده صاحب ګرانو هیوادوالو ته ټولو ته وړاندې کوم په دې شک نشته چې د افغانستان د مشکل لپاره اساسي لاره د حل هغه بین الافغاني مذاکرات درسته منطقه ابرقدرت همسایه ملکونه دا ټول زی داخل دي کې شک نشته آخري نقطه چې هغه باندې ترکیز کیږي هغه بیا بیرته خپل افغانان دي ځکه که افغانان خپل د ارادي خاوندان نشي بیا د ټول هلې ځلې بې نتیجې دي او سوله هغه نتیجه نه ورکوي چې هغه د افغانستان ملت غواړي او قرباني ورکړي او زموږ چارو اطراف خواستن د بین المللي جامعه دغه حمایت نو کومه دي دغه تفاهم ته څه کار روان اوس راځم دې خبرې ریاست جمهوریت انتخابات لپاره کمپاینونه روان دي یعنی باور نشته ځکه که سولې باندې باور وي چې دا کېږي بیا د ریاست جمهوریت انتخاباتو د کم چمتواله او آمادګي د غونډې چې روانې دي بین الافغاني تفاهم ته آمادګي شته که نه څه روان دي اوس راځم همدغه خبر ته چې بین الافغاني مذاکرات لپاره څونه آمادګي شته دا څو اړخه دي چې دا اړخونه اوس موږ تاسې لږ تحلیل کړو بیا نتیجې ته رسېږو چې د بین الافغاني برخې دپاره څومره دغه قوت شته چې دا بالاخره تحقق پیدا کړي تاسې که دې ته فکر وکړئ خپله ملت چې قرباني دی د ټولو بدبختیو دی بین الافغاني مذاکرات غواړي دا یې اواز دی سیاسیون د دې وطن بین الافغاني مذاکرات غواړي ملي رهبران او دغه هم سیاسي بین الافغاني مذاکرات غواړي او دنیا هم په بین الافغاني مذاکرات باندې همیشه تاکید کوي دا چې څونه صادقانه ده څونه نه ده د همسایه نه نیولې تر منطقي ابرقدرته پورې تنه و تنه چې د بین الافغاني مذاکراتو په لاره کې خنډ واقع کېږي حکومت هم د زما په تعبیر حقوقي تعریف په قطعا نه صادقېږي تنه و تنه ډاکټر صاحب اشرف غني دی ډاکټر صاحب اشرف غني په دې رابطه باندې ټول مشروعیتونه د لاسه ورکړي اوس د یو حالت د غصب کې واقع دی بل اصطلاح ورته موږ نه لرو چې هغه اصطلاح نه استفاده وکړو نو داسې یو غاصب حالت دی تاسې اوس دغه ټول مشروع حالتونه که ملت وایي خپل مشروعیت لري ځکه چې په څلورم ماده د اساسي قانون کې دا په وضاحت سره راغلي
په افغانستان کې حاکمیت د ملت پورې اړه لري. بیرته چې راشو سیاسي مشرانو ته دوی هم خپل پلویان لري او که ملي مشرانو ته راشو دا هم همچنان افغانستان کې خپل خاص ځای لري او د منطقې هم نشي منکرې دی او دا په هغه زما مطلب دا دی تر څو پورې به مسکو دعوت کوي، تر څو پورې به قطر دعوت کوي چې افغانان خپل منځو کې کینی او یو توافق ته ورسیږي. غیر د هغې غونډو نه نور دلته په داخل د افغانستان کې په کابل کې هېڅ داسې حرکت نه لیدل کېږي چې مثلا دغه سیاسي رهبران مشران دا دې راټول شي او د افغانستان په راتلونکي سیاسي نظام طالبانو سره برخورد یا څه قابل د قبول دي څه نه دي، امریکا سره په دې مسایلو باندې کوم بحث روان دی که نه؟ دا خو لیدل کېږي نه. ولې اوس خبره دغلته ده که نه چې دغه یو برخه که ډېره ضعیف هم ده، ګورې تخریب که ډېر کم وي دغه ډېر اثرات ډېر زیات دي او جوړښت که ډېر زیات دي په هغه پیمانه باندې بیا اثرات نشته. نو دلته د افغانستان د سولې په رابطه باندې زه د ډاکټر صاحب اشرف غني او د ټیم دغه دلته ینم جدي موانع ینم. نو د دې د خاطره موقع نه پیدا کیږي یا موقع نه ورکوي چې د سیاسي رهبرانو ملي شخصیتونه او دا سره ټول په افغانستان کې راټول شي او یوه خبره باندې دوی خپل اواز کړي، د ملت اواز کړي. که نه تاسو پوهېږئ چې دغه نږدې ګذشته کې سیاسي تفاهم او اجازه تاسو راکړئ دا د حکومت په لاس کې ګرو دی. دا تاسو اجازه راکړئ زه ستاسو خبره تاییدوم چې نه ګرو دی بلکې ګروګان دی چې ډېر مدني حرکتونه وشول په همدغه کابل کې. هغه په کوم قساوت د منځه لاړل او په هغو باندې هغه حملات وشول چې سړی تصور هېڅوک تصور کوی نه شي. په محال باندې دا خبره شته، دا مشکل شته، خو زه یقین لرم چې بالاخره دا مشکل به رفع کېږي او دغه جمع به کامیابیږي. بین الافغاني مذاکرات حتمی دي، دا یوازینۍ لاره ده، دا جوړیږي راځي یا زر یا ده منتها یې که په دغه آخرو ورځو کې ډاکټر صاحب اشرف غني د یو هوښیارۍ نه الله کار واخلي او ووایي چې راځه په د آخر کې یو کار وکړم چې کیدی شي زما جبران د دې نورو کارونو شي، نو دغه ته به زمینه مساعده کړي چې د بین الافغاني مذاکرات یو ستاسو خبره زه تاییدوم چې په پاکستان کې کېږي په نورو ځایو کې کېږي، دلته خپل افغانان خپل منځ کې په خپل کور په خپل ټغر کښېني. خو دغه خبره چې بیرته راواخلو دې کې بیا یو مشکل شته. مشکل په دې دی چې هر څه نه دلته په داخل کې چې موږ او تاسې اوس د یو کاذب یا غاصب حاکمیت دغه لاندې ژوند کوو، دې کې طالبان یا تحریک اسلامی د طالبان بیا دې ته نه حاضرېږي ځکه بین الافغاني مذاکرات بې د موجودیت د طالبانو بیا معنا نه لري. که طالبان تاسو پکې بیرته دغه کوئ نو طالبانو دپاره بیا دلته هغوی مخاطرات دي. یو ورځ هم دلته بحث کوو څو یو تضمین نه وي، څو یو باسخت تضمین نه وي یا ملي یا منطقوي یا بین المللي لږ به مشکل وي چې په داخل کې داسې یو ورځ هم دلته بحث کوو د همدغه حکومت چې که امریکا او طالبان توافق ته ورسیږي نو دا حکومت اوس مخالف دی، څه کولی شي؟ یو چا ویل که احیانا دغه توافق وشي نو امریکا به دغه حکومت د غوږ نه ونیسي او د کابل نه به یې وباسي. رښتیا داسې ممکنه ده او که نه ده لنډه دمه لرو د مینه وروسته سولې په وړاندې چې کوم ستونزې دي په هغې بحث کوو چې د هغې جملې نه یو خپله حکومت دی.